بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې زوم غریب وي، مسکین وي، داماد زوم، نو هغه ته سرسایه صدقه فطر یا زکات ورکول جایز دي او که نه دي؟ محترمینو، که چیرې زوم داماد دا غریب وي، مسکین وي، د زکات مستحق وي، بالکل هم زکات ورکول جایز دي، هم سرسایه صدقه فطر ورکول جایز دي. په حواله سره د فتاوی رحمیه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 180، دغه رنګ شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 86. محترمینو، موږ بار بار د دا خبرې وضاحت کړی دی چې زکات صرف فروع اصول ته ورکول جایز نه دي. فروع اصول څه ته وایي؟ که سرسایه وي، که صدقه فطر وي، که زکات وي، ودا ته ورکول جایز نه دي. اصول فروع یعنی ستا پلار، نیکه، داسې لوړ پسیزه، اور نیکه یا مور، انا، هغه که د هر طرف نیکه وي، که د هر طرف انا وي، یعنی که د مور د خوا نیکه و انا وي او که د پلار د خوا نیکه وي انا وي، و دې ته زکات نشي ورکولی څوک. او دغه رنګه انمسی دی، زوی دی، لور ده، د لور زوی دی، داسې لاندې پسیزه چې سیده د ده څه پیدا سوي وي، بیا د هغه څه پیدا سوي وي، داسې لاندې، یا دی د چا څه پیدا سوی بیا هغه د چا څه پیدا سوی، داسې لوړ. نور پر سیډونو باندې که ورور دی، که خور ده، که اکا دی، که عمه ده، ترو ده، که خاله ده، نور چې کم رشته داران دي، دا ټول یو بل ته زکات سره ورکولی سي، بشرطه دې چې هغه غریب وي، مسکین وي، او د ده څه په بیش باندې جلا وي او خپل کور وي، خپل کولی وي. یو خاوند دی خپل ښځې ته نسي ورکولی، خپله ښځه خپل خاوند ته نسي ورکولی. دا نور ټول یو د بل سره صدقه فطر هم ورکولی سي، زکات هم ورکولی سي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.